السلام علیکم ورکو زم عمران علي او تاسو ګورئ pushto.com په نن ویډیو کې به موږ ګورو زموږ سره په کیبورډ کې څو اقسام دي کومه ژبه کې موږ په inpAGE کې لیکل کولای شو کی او کیبورډ چې دی کیبورډ زموږ سره د کوم ځای نه اوپن کیږي نو کیبورډ چې کله موږ اوپن راو نو موږ به ایډیټ ته ځو په ایډیټ کې به پریفرنسز ته ځو پریفرنسز کې به کیبورډ پریفرنسز ته ځو په کیبورډ پریفرنسز چې کلیک کوم نو زموږ سره بدل کیبورډ preferences open شي کیبورډ په اوپن شي په کیبورډ کې زموږ سره چې کوم کله موږ کیبورډ انسټال کړو زموږ سره په دا مونوټایپ کیبورډ سلیکټ شي د دې نه علاوه زموږ سره په کیبورډ کې آفتاب دی مختلف کیبورډ هم دی فونیټیک هم دی فارسی هم دی عربیک هم دی کشمیری هم کردیش هم دی د زموږ سره یوزر ډیفاینډ هم دی د مونوټایپ کیبورډ باندې ویو باندې چې کله موږ دلته کلیک کوو نو موږ به کیبورډ ته مونوټایپ کیبورډ ته به دننه ننوځو ټایپ کیبورډ کې چې دی دلته زموږ سره هیڅ چینجز نه کیږي موږ پکې هیڅ قسمه چینجینګ نشو کولی صرف د دې چې موږ غواړو نو پرنټ یې ویستی شو او نور څه چینجز پکې موږ نشو کولی د خپلې مرضۍ چینجز پکې موږ نشو کولی ښه مونوټایپ نه علاوه چې موږ غواړو ځان سره موږ وایو چې موږ د خپلې مرضۍ کیبورډ جوړ کړو او ځان له بیا په هغې کې کار کوو نو په هغې کې به بیا دلته راځو موږ یوزر ډیفاینډ ته کله چې موږ یوزر ډیفاینډ ته راشو نو دلته به یوزر ډیفاینډ کیبورډ باندې به دلته کلیک کړو دلته به موږ سره یوزر ډیفاینډ کیبورډ اوپن شي ډیفاینډ کیبورډ کې موږ چینجز هر قسمه چینجز کولی شو مثلا که زه وغواړم چې دلته زما سره چې هر قسمه چینجز کولی شو که زه وغواړم چې دلته زما سره مطلب د دې امزه په ځای دلته زما سره شین ناشي نو دا شین باندې به زه کلیک کړم او داسې به ډریک په دې الف باندې به پرېږدم نو دا به زما سره شین شي که زه غواړم چې زما سره په شفت باندې همزه راځي زه غواړم چې زما سره د دلته همزه نه راځي بلکې دلته د شفت همزې په ځای دلته سین راشي په شفت باندې نو دلته دا به زه راشم دلته په همزه بله پاسه به یې پرېږدم نو دا به زما سره سین شي که فرض که زه نور چینجز په دې کې زه غواړم نو نور چینجز پکې هم زه کولی شم هر قسمه چینجز پکې کولی شم ما پکې کوم سیټینګ کړی دی دا یوزر ډیفاینډ دی زما سره سیف شي نو دا زما سره دلته دې سیف بټن باندې څه ووهم نو دا به زما سره سیف شي که وایم چې زما ته د پرنټر ضرورت دی نو د دې نه زه پرنټ هم اخیستی شم ویستلی شم پرنټ خو کې خو زموږ سره په دې کې د ټول نه ښه کیبورډ چې دی نو هغه فونیټیک دی د ټول نه زیات چې کوم کیبورډ په دې کې استعمالیږي نو هغه فونیټیک دی د اردو کمپوزینګ دپاره چې اردو کمپوزینګ کې ډېر ښه کېږي راځئ چې وګورو چې موږ سره په فونیټیک کې څه دي اردو فونیټیک چې دی کیبورډ چې دی زموږ د مرضۍ مطابق دی مثلا چې موږ غواړو په الف باندې چې دی په ای باندې الف راشي په شفت ای باندې د مد راشي نو دغه شان په بی باندې بی راشي نو هغه دلته زموږ سره سلیکټ دي زموږ د مرضۍ دی دا مطلب دا ټول الفابیټک چې څنګه انګریزي الفابیټک باندې بیا اردو الفابیټک په هغې باندې ښودي او هغه شانتي څنګه چې زموږ سره انګریزي الفابیټک باندې ای بي سی راځي دغه شان زموږ سره په اردو الفابیټک کې هم الف با تا سا هم دلته راځي د دې دغه خاصیت دی دا پکې د ټول نه ښه دغه چې دی ټول نه ډېر زیات استعمالېدونکی پکې دا کیبورډ دی د ټول نه ښه دی په فونیټک کې موږ هېڅ قسمه چینجینګ نشو کولی د خپلې مرضۍ مطابق البته د دې چې که موږ غواړو موږ ته د دې پرنټ ضرورت وي نو موږ د دې نه پرنټ ایستی شو موږ چې کله هم کار کوو نو موږ به د ځان سره دا فونیټک سلیکټ کوو او په دې باندې به دا اوکې کوو ښه په دې کې بیا دلته به واپس راشو موږ خپل کیبورډو ته په دې کې زموږ سره په فارسۍ کې هم موږ کیبورډ لیکلی شو پښتو کې هم او په سندۍ کې هم لیکل کولی شو کله چې موږ ځان سره پښتو لیکل غواړو نو هغه به موږ د دې ځای نه سلیکټ کوو په دې باندې به دلته په دې باندې کلیک کوو او بیا به هلته اوکې کوو نو موږ پښتو کې لیکل کولی شو امید لرم چې تاسو به نن زموږ په دې کیبورډ باندې پوهه شي او که فرض که بیا هم نه پوهه شي نو یو پیره دوه درې پیرې پریکټس به وکړئ انشاءالله پوهه به شي ویډیو باندې لاندې کمنټس هم کولی شئ او که فرض که ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کوئ او ملګرو سره شیر کوئ او بیا زموږ د یوټیوب چینل چې کوم دی pushto.com دا سبسکرایب کوئ بس په نننۍ ویډیو کې دونه ماله اجازت راکوئ د الله په امان